به د تله د میزان چې د دې کې اختلاف دی چې د قیامت پر ورځ د تله د میزان لګي دا به یو تلې کنه ډېرې تلې دي. نو بعض علما وایي چې د قیامت پر ورځ باندې هغه یو تله ده او په یو تله کې به هر عمل تللی کېږي، مونځ به پکې تللی کېږي، روژه، زکات، حج وغیره دا ټول به په دغه یو تله کې تللی کېږي. او دویم قول د علماو دا دی چې د قیامت په ورځ باندې لكل عمل میزان د هر عمل دپاره به خپله تلی، ولکل قول میزان د هرې وینا دپاره به تلی، د هر عمل به جدا جدا تله ده. او رسول الله فرمایي دا تله د میزان چې ده له لسان، د دې تلې د میزان دپاره ژبه هم دا وکفتان او دوه چابړین دي چې په یوه کې به نیکۍ تللی کېږي او په بل طرف کې به بدي تللی کېږي. بې معتزله دا اعتراض کوي دا یوه ګمراه طایفه ډله ده چې عمل نه تللی کېږي، ځکه عمل عارض دی او اعراض نه تللی کېږي. دا خبره د دې بې ځایه ده. الله رب العالمین په دې باندې قادر دی چې عمل وتلي. دې ته کشف علوم الاخره وایي. د آخرت علوم دی په دې باندې الله رب العالمین پوهېږي، په دې باندې قادر دی. یا تاسې وګورئ دی ګرمۍ یخنۍ ته دا خو معرض دی، خو لیکن میټر ورته ولګوه تا له یخني معلوموي، ګرمي هم دله معلوموي. دغه رنګې عمل دی د قیامت په ورځ به الله رب العالمین تلي. او بې دې کې به اختلاف دی چې د قیامت په ورځ د عملونه تللی کېږي دا به په څه شکل کې تللی کېږي. نو بعض علما وایي چې د قیامت په ورځ به الله رب العالمین زمونږ د عملونو له یو جسد ورکي، یو جسد وله ورکي، او دغه جسد او جسد به په تله د میزان کې تللی کېږي. لکه حدیث کې راغلی د قیامت په ورځ به الله رب العالمین د دې دنیا نه دا دنیا به د یوې زړۍ او بوډۍ په شکل کې راولي. یا بعض روایتو کې راغلي د قیامت په ورځ به سورة البقره او سورة آل عمران د مرغانو د ګلونو په شکل کې راشي او چا چې رسري په هغې به ګرځي. نو دغه رنګې به زمونږ د دې عملونو له الله رب العالمین یو جسد جوړ کړي، یوه جسه به دې جوړه کړي. په طور مثال موږ مونځ کړی دی، مونځ نه به الله یو جسد جوړ کړي او په تله د میزان کې به یې واچوي. دویم قول دا دی د علماو چې د قیامت په ورځ عملونه تللی کېږي، دا به څنګه تللی کېږي؟ نو علما وایي د قیامت په ورځ به د عملونه چې تللی کېږي دا چې په کومو رجسټرو سجلاتو کې لیکلی شوي دي، په پاڼو ورقو کې، دغه ورقې به د قیامت په ورځ په تله د میزان کې تللی